وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په رکوع او سجده کې تسبیحات 3 کرتې ویل د سنت ده، او که څوک ځان ته منځ کوونکی وي نو 3 نه زیات هم ویلی شي، خو مستحب دا ده چې طاق به وایي، 15 وایي، 7 کرتې وایي، 9 کرتې وایي، 11 کرتې وایي، 13 کرتې وایي چې ځان ته لمونځ کوي. او که امام وي نو امام ته پکار دا ده چې دومره اندازه باندې تسبیحات وایي چې په قوم باندې مونځ دروند نشي. او کتابو لیکلي دي د امام دپاره مستحب دا ده چې 15 کرته تسبیحات وایي، سبحان ربی الاعلی، یا په رکوع کې سبحان ربی العظیم، لپاره د دې چې مقتدي په اسانتیا سره 3 کرتې پوره کړي. ځکه امام خو اول رکوع ته ځي د مقتدي نه، او سجدې ته اول ځي د مقتدي نه، نو امام دپاره متوسط او بهتره دا ده چې 15 کرتې سبحان ربی العظیم په رکوع کې وایي، او 15 کرتې سبحان ربی الاعلی په سجده کې وایي، چې تر څو پورې مقتدي په اطمینان سره دغه تسبیحات 3 کرتې پوره کړي. نو بعض کتابونه لیکلي 3 کرتې ادنا ده، 15 کرتې مستحب ده، او 7 کرتې اعلی درجه ده. نو که په قوم باندې مونځ نه بوج کېده نو 7 کرتې ویل دا به بهتره ده، بیخي زیات بهتر ده، خو متوسط 15 کرتې ده، او ادنا 3 کرتې ویل سنت ده. نو ځان ته مونځ کوونکي دپاره جایز ده چې هر څو کرتې وایي، خو طاق به وایي او جفت به نه وایي، ځکه طاق ویل مستحب ده. او باقي چې امام وي نو قوم ته به ګوري چې قوم باندې ډېر بوج را نشي، مونځ ورباندې بوج نشي، ځکه عبادت داسې کول پکار دي چې د عبادت نه سړی خوند واخلي او عبادت ورباندې بوج نشي. نو متوسط حال 15 کرتې ده. فتاوا هندیه جلد اول صفحه 15 او رد المختار جلد اول صفحه 494. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.